دغه ناسته د هغو بریالیو کسانو د هڅونې په موخه رابلل شوې چې څه موده مخکې د فکري جګړې تر سرلیک لاندې کتاب لوستنې سیالیو کې ازموینه ورکړې وه او ښې نمرې یې ترلاسه کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي موخه یې دا ده چې ځوانان مطالعې ته وهڅوي او د یوې داسې جګړې په اړه عامه پوهاوی رامنځته کړي چې فکرونه خپل هدف ګرځوي. زموږ د سیالۍ هدف له دغه فکري جګړې له سیالۍ هدف دا و ترڅو د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ته وده ورکړو، د ځوانانو استعدادونه کشف کړو، همدارنګه د فکري اهدافو هغه چې دښمن په دغه برخه کې کار کوي هغې ته ځوانان متوجه. د فکر اصلاح او د عقیدې اصلاح هغه دوه مهم عنصرونه دي چې د انسان نجات په ابدي لحاظ او په دنیوي لحاظ پکې نغښتی. د دغو د احیا او د دې لپاره چې څوک خدمات کوي، کار کوي، زحمت باسي، دا ټول سپېڅلي دي. ځوانان وایي دا ډول سیالۍ د دوی لپاره ګټورې تمامېدای شي. تشکری ویژه میکنم از اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی و بالخصوص از تمام امارات اسلامی که این نوع پروگرام ها و امتحان ها را برای جوانان برگزار میکنه که جوان ها فکرهایشان، افکارشان به این نوع امتحان ها آگاه شوند و بدونن که جنگ فکری یعنی چی. د فکري جنگ داسې یو جنگ ده چې د فکرونه خپل مقابلې ته راغواړي او داسې یو جنگ ده چې کورونه نه ورانوي بلکې د انسانانو عقیدې او فرهنګ دغه شیان ورانوي. نو موږ په دې کتاب کې ډېر معلومات ترلاسه کړو او د ډېرو تغیراتو شاهدان هم انشاءالله په خپل ځان کې واوسو. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې په ځوانانو کې د فکري جګړې په اړه عامه پوهاوی پراخ کړي او د کتاب لوستنې دغه ډول پروګرامونه به ولسوالیو ته هم وغځوي ترڅو د کتاب لوستنې دود ژوندی وساتي.